کتاب ریاض صالحین لسم کتاب دا شروع کیږي او مختصر دی او په دې کې صرف یو باب دی چې باب دی په باره د رمضان کې اعتکاف کولو کې مخکې بابونو کې هغه د رمضان عموما د روزو د رمضان هغه ځینې مسائل او ترغیبات دا بیان شو ودا چې اعتکاف کول دا یو عظیمه بندگی د رب العالمین ده او معنی د اعتکاف لغتن دا چې الاقبال علی شیء والاحتباس فيه دغه شانته یو شی ته بالکل مکمل مخ اړول او باغی کی ځان بندول دته ویل کېږي اعتکاف او اصطلاح کې او شریعت کې شرعي تعریف د اعتکاف دا چې والاقامه في المسجد بنيه التقرب الى الله عز وجل ليلا كان او نهارا په یو جمعات کې پاتې کېدل په دې نیت باندې چې رب العالمین ته دا ځن نږدې کړی شمه کدا شپه وي او ورځ وي نو اعتکاف دې ته وي چې د الله رب العالمین ته د نزدېکت په نیت باندې یو جمعات کې پاتې کېدل او ایثارېدل کشپي او ورځ دې ویل کېږي اعتکاف اعتکاف حکم چې دی دا سنت مؤکد دی فرض نه دی او اعتکاف په دې شیانو باندې باطلیږي یو سړی اعتکاف ته ناست دی نو اعتکاف چې ختمیږي او د منځ ځي هغه یو دا ده چې جما کول د خپلې بیبي سره د خپل کور والا سره هم بسترګي کول دویم دا چې د جمعات نه وتل بغیر د ضرورت نه یو سړی ضرورت جمعات نه وځي اعتکاف ته ناست دی عاکف یا معتکف دی او بغیر د حاجت نه دغه شان د جمعات نه وځي په دې سره کې اعتکاف ماتيږي یو سړی حاجت ته ضرورت ته او داسه زیاده بهر د جمعات نه یا د دسمه دي یا د غسل زی نو دغه شان دې د پاره وته شی یو سړی بغیر ضرورت نه وځي ملاقاتون ته وځي او د مریضانو ته پوسون لذي جنازو کې شریکتونه کوي دا ټول دغه شان د بل سره اعتکاف دا ختميږي او دریم د زنانو د پاره د حیض او نفاس په حالت کې اعتکاف د ماتيږي یو زنانه هغه اعتکاف تناسته ده ماهواري ور باندې رااله یا ماشوم پیدا شو نو دغه سره د زنانه اعتکاف د ماتيږي اعتکاف کې ډېر زیاتی هغه فائدې دی او یو فائدہ دا ده چې یزکی النفس ويقوي الايمان اعتکاف سره د انسان د نفس دا د دې صفای ډېر کیږي او دغه شان ایمان دا ور باندې مضبوطیږي او بل چې الاعتکاف يخلق في المعتكف روح التوبه والاستغفار اعتکاف کې بل فائدہ دا چې سوچ اعتکاف کوي نو اعتکاف وجه باندې پاغي کې د الله تعالی ته د رجوع صفت ډېر پیدا کیږي او دغه شان د بخنی صفت ډېر خسته پیدا کیږي دغه انسان کې د الله طرف ته رجوع د الله طرف ته منډوال د الله طرف ته دغه شان ته ورتلل او په خپل ګناهونو باندې بخیمانه کېدل الله ته توبې وستل دا روح او دغه شان ته دا غریزه په انسان کې ژوند کیږي او بل فائدہ به کې دا ده چې څوک اعتکاف ته کینی هغه کې صبر او تحمل ډیر پیدا کیږي ځکه اعتکاف ډیر سخت عبادت دی جمعات کې بدن نه ناشتي چا سره ملاقاتونه چا سره خبري اترې دغه شان چا سره ګپي شپي خرڅول اخیستل تجارت دا بالکل نه کیږي صرف ځان له بناستي د الله کتاب او ته عبادت او بندگی وي نو صبر او تحمل انسان ګډه زیات پیدا کیږي که څوک وایي چې ما کې صبر او تحمل پیدا شي هغه د اعتکاف کې دغه شان د شرکت کې هغه کې کینی او څلورمه فائدہ به کې دا ده چې اعتکاف ته څوک کینی نو خصوصا د رمضان د میاشتې چې کوم برکتونه دي او خیرونه دي به د اخیرانو له شپه ورځو نو دغه نه بدغه شان د اعتکاف ډیره یو خو وسیله ده چې دغه د برکاتونو سره دغه شان د استفاده حاصل کی ځکه ته کې اعتکاف ته کینې ته به روزي خوري زیات خیر به دغه شان ته ونه غټي خامخا بازار ته به خامخا ستاد وخت به اسی په خوب کې هم تیریږي دغه شان د بیزای عباسیاتو کې به تیریږي چې غواړي چې د رمضان عظیمه میش چې طاعتونه د الله د بندګۍ او سیزن دي او دینه ګټه وچته کم اعتکاف اراده وکا مطابق طالب الله تعالی دغه شان د بده کې ډیر زیات خیر او برکت واچي دغه اعتکاف کې بس صرف د الله بندګۍ کې ته مشغولي اوله فائدہ به کې دا ده چې دغه شان ته کې اعتکاف ته څوک کینی نو په دې سره د نفس ډیر خپا کیږي او زړه دې سره جوړیږي او تقوا صفت انتهایی د انسان کې پیدا کیږي تقوا دې ته ویل کیږي چې دغه شان د الله د حکمونو مینا چې د الله حکمونو تعمیل کې باقی باندې عملو کې دا مینه به تا کې ډیره زیاته شي
او څومره چې ناروا دي منهیات کې الله ته منع کړی دا داغه نه به الله تعالی تور کی ځکه دعاګانې وکي الله بس تا داړو دغه شان د خپل ځان طرف ته دغه شان د بوزي او د الله سره به تعلق ډیر خسته پیدا شي نو به دې تقوا چې په ډیر خسته دغه شان ته دا وسره زیاتیږي بل دا چې اعتکاف کې دغه شان اعتکاف د لپاره شرطونه په اسلام کې لنډه اسلام اوله خبره اعتکاف د لپاره اسلام دی د کافر سره اعتکاف دانه کیږي دویم دا د عقل لیونه په جمعات کې نه کینی چې هغه اعتکافونه کوي عقل به سړی دغه شان د پوری او دریم دا چې بلوغ سړی به بالغي ماشوم باندې روزي نشته دی ماشوم باندې عبادت نشته دی نو بالغ انسان دغه شان دغه به اعتکاف کوي او سروم دا چې نیت بخپل سالم کې اوسې وي کې دا څنګه چې لکه سړی نوري را راشه دنیا کارونه د شپه اعتکاف ته کېنه چې چا خوګ را باندې نه کنه نیت په پاک کې چې یاره اعتکاف ته ځکینم ډیر ګناګار ما چې الله سره تعلق دغه شان د قوي شي او الله مې معاف کړي او د بندګۍ سره زعادت شمه یو کال کې د بندګۍ سره مینه لګی دا قران ته مزړه پړسیږي دغه شان ته د الله عبادت او بندګۍ نشم کول تنګي ګمړتا راشه اعتکاف کوي حضور بدر باندې راشي او د الله د بندګۍ سره د مینه محبت پیدا شي په سالم کې پنځم دا چې دغه شان د اعتکاف د خاص وخت لپاره کېدل شي ورځ شو یو میاشت شو یا څو ورځې شوي دغه لپاره به اعتکاف کې د ټول عمر سره اعتکاف دغه شان دا نه دی جایز دا ټیک نه دی او شپږم شردار چې اعتکاف په مسجد جمعات کې به اعتکاف کېدل شي کور کې اعتکاف یو ځای خاص کول خو خو دا خبر ډیری وي دغه شان د خصوصا د زنانه دغه شان د زنانه د لپاره هم اعتکاف په جمعات کې دی او د نارینه د لپاره هم دغه شان د اعتکاف د په جمعات کې دی کور کې اعتکاف دانشته دی او هم دا چې دغه شان ته عدم الخروج من المسجد الا لضروره مخکې تیر شو جمعات نه وتل جمعات نه بالکل بغیر د ضرورت نه وتل اشد ضرورت یو سره مریض شو ډاکټر پوهتلیش دغه شان ته یو سره ته ملاقات ته راځي هغه سره ملاقات صرف حتمی خبره وسره کولش نور د جمعات نه وتل بے ځای وتل سیل دغه سیل به کومړه می تنگ شو راځه د خلک بل کته پورته لاړ شمه چکر بوله کوم دا بالکل اعتکاف به سره ختميږي بغیر د ضرورت نه جمعات نه وتل به سره اعتکاف دا فاصلېږي ختميږي ان شاء الله درې حدیثونه مختصر او سبا ان شاء الله یو الله دې موږ تاسو ټول عبادتونو هغه مين او شوق د الله تعالی موږ سره ورونو کې واچ توفیق د الله راکړي سره د قبولیت او صلی الله علی نبینا محمد